موده مخکې مې یو کتاب ولوست چې دغه کتاب عموما تمرکز په دې خبره باندې و چې موږ څنګه د خپلو عادتونو د اصلاح او د خپلو روزمره ژوند د عادتونو د اصلاح نه وکولی شو چې یو کامیاب ژوند ولرو، او هستوي موضوع یې د خپل خوب د عادتونو کنټرولو او د وخت مدیریت و. په دې کتاب کې په ډېرو واضح الفاظو لیکل شوي چې که چیرې تاسې غواړئ نړۍ ته تغییر ورکړئ نو هغه د خپل خوب ځای د ټولولو نه پیل کړئ. هدف څه دی د دې خبرې نه؟ یعنې که چیرې تاسې غواړئ نړۍ ته تغییر ورکړئ او بیرته د پاسېدو سره تاسې خپل بستره نه ټولوئ، خپل د خوب ځای نه ټولوئ، نو تاسې نشئ کولی چې یو کامیاب ژوند ولرئ او نړۍ ته تغییر ورکړئ. که چیرې تاسې هر سهار پاڅئ او خپل د خوب ځای ټول کړئ، په دې کې به څو کاره د تاسې سره وشي. اول دا چې تاسو ته به د دې خبرې احساس وشي او ذهنیت سازي به مو وشي چې ما د خپلې ورځې په پیل کې د خپل ورځ اولنۍ وظیفه په کامل ډول ترسره کړله، چې د دغې وظیفې تکمیلول به تاسو ته د یو خوشحالۍ احساس در وبخي، او دا خوشحالۍ احساس به د دې باعث شي چې تاسې د خپلې ورځ ځینې نور کوچني وظیفې هم ترسره کړئ. او بل د دې خبرې یو فکر به تاسو سره موجود وي چې یاره په ژوند کې کوچني عادتونه او ډېر واړه خبرې هم ډېر زیات مهم کېدلی شي. که چیرې یو څوک په خپلو وړو عادتونو کې تغییر نشي راوستلی نو هغه نشي کولی چې خپل لوی عادتونو کې تغییر راوړي او بیا یو کامیاب ژوند ولري. او په اخره کې د دې ټولې خبرې نه په کتاب کې هدف دا و چې که فرضاً تاسې خپل ځای جوړ کړئ، سهار او بستره ټوله کړئ، نو خدای ناخواسته تاسې په هغه ورځ کې خرابه ورځ ولرئ او ستړي واوسئ، نو چې کور ته راځئ د دې ضرورت به ونه ګورئ چې تاسې بستره خپله جوړه کړئ، هغه به د اول نه جوړئ. چون تاسو سره په سهار کې وخت و، تاسو سره په سهار کې انرژي وه، او اوس نه وخت شته دی او نه انرژي شته دی، نو ارامه خوب کولی شئ. کوچني عادتونه ډېر زیات مهم دي. که چیرې تاسې په خپلو کوچني عادتونو باندې کنټرول نه لرئ او هغه نه اصلاح کوئ، تاسې نشئ کولی چې لوی عادتونه مو ښه کړئ، او د لوی عادتونو د نه ښه کېدو د وجې نه تاسې نشئ کولی چې نړۍ ته تغییر ورکړئ. نو که چیرې غواړئ نړۍ ته تغییر ورکړئ، تاسې د خپل خوب ځای په سهار کې ټول کړئ. ډېره مننه.